نن د هېواد یوې بلې سیمې ته سفر لرو. دا ځای د مرۍ او کالام نه کم نه دی. ښایسته دی، یو په دوه چنده ته یې ښایسته دی. چې هلته ځئ دلته راشئ. د ماما د کور ودانې چې د هغې ځای نه موږ حرکت کړی و، یو ټوټه مزل پاتې. دا دی اوس تقریبا پاوباندې 12 بجې شوې، خو تر اوسه پورې دې دغه یو ټوټه مزل ختم نه شو. کېنه ته زه دا جبل وړم او لاس کای کې اټوم تو به بل ته وایي جبل کې خو لاس کای نه اټول کږي. دوی په غرونو کې ژوند کوي، کورونه ټول له تیږو جوړ کړي دي او نو هغه ژوند چې د ښار په نسبت د دوی ژوند ډېر سخته دی. دغه کږې منځې په درنګ کې ورکې پراته دي جنکۍ تیرونه وړینه. لاړو لیوني دې کلی پرېښوده، اوس یې سر خاورې بادوه او ځکه چې دا خپله ټول ول د لارې واڅې خرابوي د اوبه مو ول دی چې کوم ځای ته ځي هغه غره ته نه په دغه ځای نه خو وینه ځي د بخره خو دا ول د واورېده. ستړي مه شئ، ورځ مو بخیر، په دې چې ښه اوسئ. درنو لیدونکو، نن د هېواد یوې بلې سیمې ته سفر لرو. خو یوه خبره دا چې زه د هغه ځای نوم تاسو ته اوس نه یادوم، په دې خاطر چې زموږ خپرونه پیل شي تاسو له ذره شاټونه وګورئ، انځورونه وګورئ، نو بیا به پوه شئ چې موږ چېرته ځو. نو د سفر ملګري هم راسره دي، درانه ملګري، د قدر وړ ملګري. اول خو غوسه دی، دا ملګری لږ غوسه هم دی، نصرت الله ساحل. ستړی مه شئ، ښه راغلاست. مایک به درکړم، اوس به غوسه لرې کړي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، لمن دې ټول روغ جوړ اوسئ. غوسه نه یم، ودرېږم خو ستړي اعصاب خراب وي او تاسو درته لیدونکو په لنډو کې دا سړی ور معرفي کړم، دا د مابس رئیس دی، چرګانو مابس لري. دا د اعصابو ډاکټر دی، چرګانو مابس لري. دا اعصابو ډاکټر داسې مخه خوش کړی به دا ګز وایي چې ته وړي نه شي. زما ځای دی نیولی، مخکې سیټ دی نیولی، څه کم خو نه دی. دا لیک لري خو به ډالک سامان پروت دی. سمیم صاحب راشه، سمیم صاحب راشه. نصرت الله ساحل، عزیز ارمان، سمیم صاحب او تر اوسه که نه وروره داسې راوځه مزاحمت مه بل ملګری راځي او ماما دلته به زه ماما که دا ماما هم راسره دی. ماما ډېر خاندي. مشفق الله سمیم صاحب هم راسره دی. مایک به تاله زه کېدم. ښه، ډېره مننه. مه کوه که نه یاره، مرکه روانه ده، داسې رشخند وهئ بیخي. ګورئ بیا ګوره مزاحمت، ګوره بیا ما ته پرېږدئ. ښه، صحیح ده. مننه، خوشحاله اوسئ. لیدونکو زما هم سلامونه ومنئ، په دې تمه یم ښه به یاستئ.
ګورې که نه رايه مه کوه چې ګوره مرکه روانه ده ښه او نه دا دم داسې راکړه دا شټل صحیح کېږي صحیح شو صحیح شو یار نه مې پرېږدي دې مرکې ته چې زه تاسو سره یو څو خبرې وکړم خوږې ترخې هغه چی خیر هغه بېل وخت دی که نه دا خو داسې یو وخت دی چې سفر دی یعنې تا خبر ته نه پرېږدي نه پرېږدي حضور لیدونکو څنګه چې زایل صاحب یادونه وکړه ډېرې ولري زه پوهېږم صمیم صاحب خبرو ته څوک نه پرېږدي مونږ خپل چکر پیلوو کپرې مخ ماته راواړوه که نه مړه مونږ خپل سفر پیل کوو او زو را سره پاتې شي ملتیا مو وکړي د دوی جنجال به روان وي بیا هم ستړي مه شئ د چکر په دوام موږ د وچې باندر خولې ته راورسېدو دغه ځای چې ده د وچې باندر خولې په نامه یادېږي دلته یو څه چې ما دپاره ډېر عجیبه ښکاره شو ښه ښکاره شو یو کلیوالي دوکان و نو ورځو دا دوکان به ګورو چې دلته څه څه دي همدارنګه له دوکاندار سره به خبرې هم کوو څوک شته داخل کې سلام علیکم جوړ بخیر هغه خیر بخیر صد ښه دی ژوند زندګي ښه ده ډېره مننه کور ودان نوم مبارک دی نوم دی شیرګل لږ ځای به دې کمرې ته مخ ور واړو څه ده دا دوکان فکر کوم ستا دی د ماشوم دی ښه ښه ته د همدې ځای اوسېدونکی یې ژوند زندګي څنګه تېرېږي ښه ډاډه روانه ده په څه شي مصروفه یې څه کار کوي بس دلته خو داسې کار روزګار نشته خو دا غره له دا خره مخه لرګو پسې ځئ دا که راته ووایې تاسې څه وخت لرګو پسې ځئ بیا څه وخت راوړئ مونږ بس ملا ځان سره ځو مازدیګر راځو او دا لرګي بیا خپل استفاده کوئ که نه دا خرڅوئ په خلکو بس دې منډولو راوړو چای ګروپ راوړو او راته پرېږدي هم نه بند کړي دي بند کړي دي خو بس څه وکړو مجبور یو تاسې وچ لرګي راوړئ او که نه بوټي وهئ نه وچ لرګي راوړو او دا بیا په څو خرڅېږي منه دا دلته بس دغه 100 او 130 او 50 ته کلدارې ولې افغانۍ مړه افغانۍ دلته چېرته ډېره مننه بس هسې نوم ډېره مننه کور ودان څه پیغام لري لیدونکو ته پیغام به دغه پیغام لرو چې بس زمونږ وطن غریب دی پوه شوې او بس مونږ سره باید دا چې مرستې انشاءالله درنو لیدونکو موږ به داخل ځو زه به داخل دوکان وګورم که تا خوښې څه ده جوړ په خیر څنګه یې څنګه یې نوم دې څه ده صدیق عمر مکتب دی که نه دوکان دې خپل دی ښه ښه دا نو لیدونکو تاسې ګورئ دوکان داخل ور نه وځو ته ورشه زه به هم درشم کنه صحیح ده ښه هغه غټه لار سره ښه ښه درنو لیدونکو تاسې ګورئ دا نو کلیوالي دوکان دی دا نوم څه نوم زما ځای ته وته صدیق عمر او صدیق عمر بیا د دې ځای دوکاندار دی څنګه سودا خو به قیمت نه خرڅوي په خلکو باندې د شینوارو په لهجه باندې ظلم خو نه کړي دا سودا ته کوم ځای نه راوړي د غني خیل نه د غني خیلو نه او د خلکو ته نه ډېر قرض نه وړي نه نه وړي نه بعضې نه قرض ویسي بیا پیسې هم څه نه درکوي ځکه دا خو ټوله اوضاع خرابه ده بس خلک غریبان مړه چې ویسې همداسې وکړي ډېره مننه درته چې مکتب یې که نه یا مکتب څوم صنف کې دریم صنف کې ماشاءالله خدشه دې زده دي چې ته یې وایې موږ ته یو ترانه شعر ټوکه نظم دې زده یي شعر ښه یو شعر ووایه
لاړو لیوني دي کلی یې پرېښوده لاړو لیوني دي کلی یې پرېښوده اوس دې په سر خاورې بادوه که نه اوس دې په سر خاورې بادوه که نه یو بل هم وسو دا خو ډېر جالب دی یو بل هم ووایه نه زه یو بل هم ووایه خواري وکړه ښه ډېره مننه هغه خلک چې مکتب نه وایي که نه هغوی ته څه ویل لري چې هغوی باید مکتب ووایي که ونه وایي څه وکړي ولې بس راځئ ځو سبق له یا مکتب له ځو بس ځان سره کومه ځي راسره ډېره مننه لوی سړی شي لوی سړی شي درنو لیدونکو نو دوکان کې خو ماشاءالله چې د ضرورت ډېر سامان پیدا کېږي دلته هنداره چارجرې په همدې ترتیبه نوره مایده سودا ان تر دغه پورې شودې او جوسونه او اوړه تاسو اوړو ته څه شی وایي دوړه دوړه هم شته ده پکې او شیرینک هم شته پکې نو کلیوالي دوکانونه خو همداسې یي تر ډېره پورې ډېر جالب وي ځکه موږ چې ښار کې کوم دوکانونه ګورو او د کلیو ګورو هغه بیخي تغییر دی بدل دی دلته تاسو خو خوراکي مواد وکتل په همدغه ترتیب چپړې او پخوانۍ چپړې اوسنۍ نه دي ګوره ځکه ښار کې خو عموما دا شیان اوس نه کارېږي که نه اکثره په اطرافي سیمو کې کارېږي نو راسره پاتې شئ زموږ له دې سفره خوند واخلئ ماما وتښتېده ماما ته ودرېږه ته ماما کمره پاتې شوه ماما لاړو ښه نو زمونږ چکر به دوام لري موږ همدغسې ځو کږې منځې ته نو ملتیا مو وکړئ او تر وروستیو په شېبو پورې راسره پاتې شئ بیا هم ستړي مه شئ سفر مو دوام لري راورسېدو باندر ته زموږ سفر هم کږې منځې ته دی نو د دې ځای کلیوال ژوند او د دې ځای د کلیوال اوسېدونکي دوی د دې دا ژوند که موږ وګورو له ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي تاسې ګورئ دغه ماشوم فکر کومه د غره نه راغی او اوبه یې راوړي دي وړي یې کور ته ده سره خبرې کوو سلام سړی مه شئ لاس دې راکول شاباسې څنګه یې نوم دې څه ده ابوبکر لږ سره ډاډه غږېږه او په تیز اواز وغږېږه ښه ابوبکر جانه دا راته ووایه چې مکتب وایې که نه مکتب ته ځې مکتب ته چیرې دی کوز دیوانه بابا ښه لاره به څومره ده هغې ته ښه 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 دا راته ووایه دا اوبه دې کوم ځای نه راوړې کوینه کویه چیرته ده غلطه ده ښه او دا اوس چېرته وړې ته کور دې کوم ځای کې ده نه نو ته خو داسې روان وې که نه ته خو داسې روان وې که نه ښه شید چې دې زده دی څه ویلی شي نه زده کوم شعر دې زده دی دا شعر راته یوه زه په خیر لاړ شم په خیر لاړ شم زه یوسم درسره اوبه اوبه درسره زه یوسمه ښه زه په خیر لاړ شم لوی سړی شي لوی سړی شي درنو لیدونکو موږ به همدغسې ورځو تر څو چې کږې منځۍ ته رسېږو په لاره کې چې څه موږ ته جالب ښکاري هغه موږ راخلو خو د دوی دغه ژوند چې ما څومره ولیده دوی په غرونو کې ژوند کوي کورونه ټول له تیږو جوړ کړي دي او نو هغه ژوند چې د ښار په نسبت د دوی ژوند ډېر سخته دی هغه رقم ته نه دی لکه څنګه ښار کې څه رقم سهولتونه وي نو زه به وړاندې ورځمه
السلام علیکم خیر بخیر سات دی خدای بس خیر سي ساتم خدای جوړ بخیر څنګه ته خیر بخیر خیر جوړ سات دی خدای څنګه یاستئ ساتم خدای ژوند زندگی خدای خوښ هم ده چې 2 دقیقې سره وغږېږو خاصه ځای کې خو ناست استئ ښه سوري ته ناست استئ ډېره مننه نوم مبارک دی ګلکت الله او د همدې ځای اوسېدونکی او کوم ځای دی دا لوی کلی لوی کلی باندر ځای نه ده باندر ده که نه اچین ولسوالۍ باندر لوی کلی ښه لوی کلی او ښه ژوند زندګي هم څنګه تېرېږي شکر الحمدلله دلته خو ژوند ډېر سخت نه دی سخت ډېر سهولتونه نشته دی هېڅ سهولتونه شته نه دی خو دلته داسې چې بیا هم بس وطن دی نو څه وکړو تاسې د خپل روزمره خوراک په څه طریقه پیدا کوئ بس موږ خو څه دغه پټي مټي یا یو غوږنده مخکې خو بیا هم داسې و چې تاریاک و اپین هم کارله هغه نه کار شو اوس خو دا خلک دي غرو د خېجي لرګي راوړي په خرو باندې هغه هم بند کړي طالبان لرګي راوړي د غرو نه هغه بیا خرڅوي هغه بیا خرڅوي هغه اوس بند دي اوس بند دي اوس به تاسې په څه مصروف استئ اوس به الله که بس داسې مسؤلیت نه شو خوشي ګرځي دا ټول نه دلته خوشي ناست یو خوشي ناست استئ بس هر ځای د خوشکي ناست دي که نه ډېره مننه څه پیغام لري څه غوښتنه لري غوښتنه هم دا ده چې اماراتو نه چې بس راشي او دغه چا خبره دغه پروژې راشي او د غریبانانو خلکو ټول کاروبار بس وچلګي ورسره بس مزدوري کې وشي ډېر بېسوري دا خلک ډېر بېسوري او ځکه چې دا خپله ټول ول د لیارې واڅې خراب وي د اوبه هم ول دی چې کوم ځای ته ځي هغه غره دی نه په دغه ځای نه کوینه ځي د بخره خو دا ول د واورېده دا زنانو په خرو باندې بار کړي دي اوړیا او د دغه ته څومره لاره پاتې کږې منځ ته کږې منځ ته به یعنې انشاءالله موټر غمړه به شته داسې یو نیمه ګنټه یوه ګنټه به وي یوه ګنټه نوره پاتې شته یوه ګنټه زموږ شپه لکه څه راغله ستا دا موټر لږ بېکاره لږ ټیټ دی که نه خو غټ موټر هم راوستلی وای بیا به کېدی شي لږ زر دغه شوي وای که نه نه بیا ته راتلی شه مړه شپه نه خو بچا خبره یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه کې رسېدی شه پاس ډېره مننه کور ودان موږ سره چای څښئ ډېره مننه ډېره مننه وروسته به تلي وای څه خدمت یې نور رب هم ژوندي لره ستاسې په اجازه څه مشران سیوري ته ناست ول هغوی سره به مرکه وکړه 2 شېبې ورسره وغږېدو تاسې د هغوی خبرې واورېدې نو زه هم داسې قدم وهمه او ګاډي ته ځو ګاډي نه بیا زموږ سفر چې دی کږې منځې ته دی موږ یادونه نه وکړې د خپرونې په پیل کې په همدې خاطر چې تاسې په تلوسه کې اوسئ نو هغه ځای هم ډېر ښایسته ځای دی یو خو لیکه ده کرښه ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بل ساحه یې ښکلي غرونه شنې منظرې نو ډېره ځانګړې د چکر لپاره جوړه سیمه ده نو ورځو ملتیا مو وکړئ زموږ خپرونه وساتئ سفر د ویجاړې لارې هغه څه دي چې د سفر خوند له منځه وړي سړی ستړی کوي موږ هم یو ځای ته راورسېدو د دمې د خاطر دلته به پوښتنه وکړو دا کوم ځای دی سلام علیکم وعلیکم سلام صاحب خیست شکر الحمدلله خیر راغلی استاد ښه یې جوړ جوړ یاستئ شکر دی استاد ستاسو نوم مبارک زما امرالله دلته دغه ځای کې مکتب دی په دې کې برحال تحویلدار یم مکتب څه په نامه ده مکتب د باندر زری په نامه متوسطه شاګردان لري که نه او شاګردان کوم 1500 شپږ شاګردان لرو او دا شاګردان به ډېر لرې ځایونو نه هم راځي او دغه تر هغه ځای او دا پورته ډېره غټه دره ده چې تاسو لاړ شئ دلته به وګورئ د لرې لرې ځایونو نه راځي موږ د مکتب داسې ځای هم نه لرو دغه ځای کې چې کېوځي دغه ځای کې یو 4 خیمې هم لګولي دي او دغه ونو بوټو لاندې ناست یو موږ د دغه مشکل لرو او سهولتونه ورته څه برابر دي که نه نو سهولتونه خو او کتابونه ښه دي یو څه ګزاره کوي خو بیا هم کمبود لري او د ستونزه هم دغه ده چې تعمیر ستونزه هم د تعمیر نه لرو او بعضې شیانو کمبودین لرو خو بیا هم یو څه دغه لرو
او دې ځای خلک تعلیم سره علاقه لري او ښه ډېره زیاته علاقه لري خو مقصد دلته دغه سیال دی چې یو ځای کې د یو دغه نه لري د تعمیر او د دغه اسانتیا د اوبو مشکل لرو مقصد موږ دغه ځای کې اوبه نه لرو او تعمیر نه لرو او دغه سړکونه هم لږ ګډوډ دي تاسو خپله باندې ګورئ چې ستونزې دي او ستاسو خپله کورونه په همدې ځای کې دي او زموږ کورونه دغه هغلته کور دی دغه کور دی استادان دغه استادان دي هغه دلته چې داسې استادان شته چې هغوی مثلا په ساعتونو پیدل مزل کوي او بیا مکتب ته راځي د وظیفې او راځي هغه کوز د تاسو د دیوانه بابا زیارت باغ به م لیدلی هغه لیسه چې د دغې نه رابرخوا دغه ځای نه دا استادان راځي څه هغه بارو ساحو نه راځي داسې وایي چې یو نیم ساعت کوم یو ساعت لاره خو حتمي لري چې راځي مونږ سره چای وڅښئ ډېره مننه همدغسې ځو وړاندې سلام علیکم څنګه یې ملګري راغلي دی مې ته تام ستړی مه شې وکړه ته هم ستړی مه شې څنګه یې خبرې نه کړي بالاخره یو څه راورسېد او څه پاتې لا ډېر مزل نور هم پاتې دی په یو غره به بل هم خېږو او تر څو به ځو او کږې منځ ته به رسېږو ستړی یم خبرې هم صحیح نه کېږي ځکه پیدل مزل هم کړی دا د لارې ځینې شاټونه دي هغه به زه په تاسو وګورم خو دلته دغه کوم یو دی دا کرښه چې ده د پاکستان او افغانستان تر منځ دې غرونو کې نه ښکاري دې غرونو کې نه ښکاري ښه ماما موږ سره ده د ماما د کور ودانې چې د هغې ځای نه موږ حرکت کړی و یو ټوټه مزل پاتې دا دی اوس تقریبا پاوبان د 12 بجې شوې خو تر اوسه پورې دی دغه یو ټوټه مزل ختم نه شو او حرکت هم صبحي کړی دی نو ځو نه پوهېږم دا به څنګه علاقه وي موږ خو ورته ډېر په تلوسه کې یو توکل په خدای وبه ګورو چې علاقه ښکلې ده که نه دا غرونه خو دا ځای خو ډېر ښکلی دی او جالبه خبره لا دا ده چې په دې ځای کې په همدغه غرونو کې کورونه دي خلک پکې ژوند کوي تاسو زموږ همکاران ګورئ دا بیچارهګان چې ګورئ دا سخت ستړي شوي دي ستړیا وهلي دي ګیلې په زړه دي خو حال نه وایي حال د ویلو نه دی که نه که نه بلکل حال د ویلو نه دی بس سخت ستړی پرنګ به چا سره کوي موټر سره یې وګو سخت ستړی او سړی خو خامخا شو ځکه چې هلته موټر هم ډیکه کوه خپل هم پکې راځه نو پیدا مزل خپل هم کوه هلته موټر هم ډیکه کړه دلته ونښله هلته ونښله نو بس خامخا طبعا سړی ستړی کېږي او لار رسېدلي نه وي نو نور نه پوهېږو چې به لاره اوږده وي الله دې خیر کړي ساحل صاحب ستاسو حال دی ستړیا ده نو ستړیا نور حال د ویلو نه دی ته یې بیخي د خبرو نه پاتې کړې ګوره دې سفر سهار کې مې وسکلې ودي ښه او دا کم یوه بجه کېږي ماما اوس څه غونه کې سبو چې هم څخه خوږه ځانه د ملالې قربانه زما مینې زما ځانه ښایسته افغانستانه بیا هم سلامونه مزل مو بالاخره پای ته ورسېده کږې منځ ته راورسېدو چې تر ټولو جګه ساحه ده دلته نو دغه دوکانونه چې تاسو وینئ دا د سیلانیانو دپاره په نظر کې نیول شوي دي جهان صاحب که تاسو لږ راشئ دلته نو که تاسو وګورئ د سیلانیانو لپاره کمپلې نور خوراکي توکي دا هر څه منظم ایښي دي نو جهان صاحب ته دغه شرطونه ورته وښه نو دا بیا د شپې دپاره ځایونه دي دمځی دی موږ ورته دمځی وایو که نه او شینواري ورته په څه وایي حجره ده نو
سلام علیکم ښه یاستئ صحت ښه دی ژوند زندګي ښه ده خو ته هم ستړی مه شې راځئ 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 ستړی مه شې جوړ بخیر ښه صحت هم ښه دی ژوند زندګي ښه ده ستاسې نوم مبارک زما نوم قدیر شینواری قدیر شینواری او ستاسې زما نوم علم سید علم سید زما نوم الف شینواری الف شینواری ډېر ښه په لیدو هم خوشحاله شوم دا ځای خو ډېر لرې ځای دی که نه فکر کوم مخکې سړک هم دلته نه اوس دا سړک جوړ شوی دی څنګه ده د خلکو ګڼه ګوڼه څنګه ده خلک راځي نه راځي دلته بیخي زیات خلک راځي لکه په اخترو کې خو بیخي داسې خلک رادرومي چې کمایه نشته او دغه اوس چې رادرومي دغه پنجشنبې او د جمعې په ورځ باندې خو هم خامخا خلک رادرومي خلک یعنې ډېر راځي خلک ډېر او دغه د مزین او خوراکي توکي چې و دوکان دا ستاسې دی که دا زمونږ دی څومره وخت کېږي تاسو د دوکان ته برابر کړي زمونږ تقریبا دلته دا دویم کال روان دی چې د دې ځای ته سړک نه و سړک د خوړ ته هم نه و راکې وتلی د لاندې ساحې نه چې مونږ دې ځای ته اکمالات کول دغه سیلانیانو لپاره او په دې ځای کې پراته وو مونږ به په کچرو اکمالات راکړي په هغه وخت کې سړک نه هم خلک راتله خلک راتله دا خو ډېر لرې ده موږ خو سخت سړي په دې ځي بس هغه وخت کې مو لا چې خلک په راتله کلک به املاګانې تړلې وي او چې په خپلو پښو به راخاڅه بر او کوزه چې دلته به بس څنګه راورسېده او څه به لیار کې پاتې ورو به نه رسېده خامخا به نو ځان مې رسول خو یو کار دی دا که څومره لرې دی دغه ځای ډېر ښایسته دی او دغه ښکلا یې به هغه ستړیا د منځه وړي که نه او ستړیا له منځه وړي ستا به غالبا یو 2 کاله کېږي دلته که نه کومه جالبه خاطره شته څه شی بس جالبه خاطره دا ده چې بس دا سړکونه زموږ هغه را جوړ شي د حکومت خوا نه هم دا جالبه خاطره ده چې دا سړک هغه خو په پیغام کې وي هغه غوښتنه د هغه به وروسته وي جالبه خاطره یو ټوکه یو څوک راغلی هغه بس ټوکه به هم دا اینده بل ملګری ورته یې دغه کړه نه چې ته یې ونه وایې نه کېږي ټوکه به ته وایې راته ټوکه زه به څه ویم ویله چې یو سړی هغه بل ملګري ته یې وو چې کېنه ته زه دا جبل وړم او لاس کای کې اچوم تو بل ورته وایي جبل کې خو لاس کای نه اچول کېږي خو دغه ده دلته راشي ته مه ځه دلته لاسونه ورسره ول داسې کوې بس لاسونه خو مدت دی که نه څه وکړو عادت دی د دغه عادت به د اخیستی هغه څه نومېږي ډاکټر غلام احمد شینواري بس دغسې مدت دی پېژنم یې نه خو ولې هغه ستاسو شینواري ډېر خاصه ټوکې کوي که نه نو ټوک بس هغه واخله کوزه وخت سری منګای منګوټای همدا دې زه ده همدا دې زه ده نه همدا هم نه زده نوره بس دا همغه ملګري یاد کړه کې نه دا هم نه وزده دا ګوره هغه دونه زده هغه هندي زده دی بیا ښه دا راته ووایه دلته خو هسې په دې نورو ورځو کې یوازې پراته هستئ که نه کله کله ټپې ځان سره کړي دي مړه ولاکمه دا شټپې ځان سره کړي بس زه خو ډېرې ټپې او دا نه کړم ځکه چې شیخ یم بس دا شټپو دولم زړه نه ورځي ټپو والا ملګری ام دا د ټپې ځان سره کړم خیر څه شی وایې څه شی وایې ځان سره مړه هېڅ هم نه یم یوه MP3 را سره ده ډېر ګوښه شم اینده اوس ما هم جیب کې اچولې ده بس دې معنې نعتونه یا بل شی واورم او بس بل داسې شی مې نه دی اورېدلی خیر زه یو نعت راته ووایه نعت په څر ته ویامه کومه نعت پر ته ویامه خبرې هغې راته اوس اشاره وکړه بیا خبره وکړه ښه وایي دې 2 ښځې کړي دي او دواړه نه راتښتېدلی دلته خامخا نو هغه یوه هم نه ده کړې هغه د اسدي ځای کې ناست دی ښځې به کړې وای بیا به لاندې ناست وای که نه 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 بیا به هغه دروغ وایي نو خود به دروغ یې اوس هغه زما هغه نه منئ هغه هغه منئ هغه دوه دي هغه دوه یې هم دینه راغلی درېیمې لپاره ښه ډېره مننه وروستیو کې څه پیغام لرئ بس یو څه پیغام نه لرو یو دغه غوښتنه مونږ د حکومت نه لرو چې مطلب دې ځای کې سړک نه و 2 کاله مخکې مونږ دغه ځای ته راختلي وو د دې نه پخوا به خلک پاکستان د 100 زره پیسو باندې کې واته هلته په مرې کې به ګرځېده به چې حکومت مونږ سره مرسته وکړه دغه مرای مونږ اوس دلته ولاباد کړی لکه دا د هغې ځینې کم نه ده نو نه دی کم بلکل هم ښکلا یم زیاته ده هوا یم ښه ده موسم یم بیخي برابر نو بس حکومت نه زموږ دغه یو غوښتنه ده ډېره مننه کور رمضان درنو لیدونکو وړاندې به ځو دلته وړاندې فکر کوم نور هم څه شته جهان صاحب ماته اشاره وکړه ښه خیمې دي هو خیمې دي تاسې خیمې وینئ دا هم د سیلانیانو دپاره برابر شوي دي د کلیوال خبره چې دا ځای د مرۍ او کالام نه کم نه دی ښایسته دی یو په 2 چنده ته یې ښایسته دی چې هلته ځئ دلته راشئ د دې ځای له طبیعت نه خوند واخلئ
نو وبه ګورو یو لیدنه به ترې وکړو او نانبی دی سلام علیکم ته اوس چېرې زه ته راشه ته ستړی مه شې جوړ په خیر او ستړی مه شې راسره وکړه زه تا سره فقط یو دوه خبرې کوم د خدای ظالمه بس دوه خبرې در سره کوم ښه اول دا راته دا تنور دی ښه ته دا تنور لږ راښکاره کړه که نه ډوډۍ دې نه ور پورې کړي ډوډۍ ته پخوي دلته ښه ښه دا ډوډۍ په څو خرڅوئ تاسې اتیا کلدارې او دلته به دا د اوړو رسول هم ډېر مشکل دلته لږ دې غاړې راشته دا لوګیا ډېر شو کلدارې دلته یوه تونه لوږي ها څنګه د خلک راځي ډېر څخلي که نه یا نه ډېر خلک راځي کله خو د لاس نه سوځولی تنور کې ښکاره که ده ها ښه دا پخول سخت دی نو سخت دی کور کې خو عموما خزینه لګیا بس ډوډۍ پخوي نه ارام ته ډوډۍ راوړي چې حواله وخوره دلته تاسو تیاروئ ورته ډېره مننه کور رمضان څه جالبه خاطره لرئ بس حکومت نه موږ دا هیله لرو چې موږ ته سړک راپوخ کړه او زموږ ته دې هغه کې ټیوبویلونه او حساب کتاب ترتیب برابر کړه اوبه هم ډېر مشکل ده او هغه خلک چې مرې ته ځي کالام ته ځي نورو ځایونو ته په سفر ځي هغوی ته څه وایي هغو ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه د اچین ولسوالۍ د باندر سیمې کاږې منځ ته راشي او دلته ډېر هر شی میلاوږي دوکانونه دي تنور دی د ډوډۍ غا ښه ترتیب دی بس حکومت هغه خوا ډېره مننه ډېره مننه اوس دا راته ووایه وروستی دغه لکه ټپې دې زده دي نعت دې زده دی دا سړی نه وایي راته که نه دا نه وایي دا ملګری بیا راغی ګوره نه نه ګوره وایي دغه کاږې منځې په درنګ کې وایي دغه کاږې منځې په درنګ کې وړکې پراته دي جنکۍ تیرونه وړي نه ډېره ته ګوره راځي خبره کوې نه راته نعت وایې نه راته ټوکه وایې دا شی سره نه منمه که راځې خو صحیح ټوکه راته ووایې نو درنو لیدونکو د دې ځای نور انځورونه تاسې وګورئ او موږ به هم نور دغه خپله خپرونه پای ته ورسوو تاسې د اچین ولسوالۍ کاږې منځې بېلابېل انځورونه وګورئ د دې ځای هم تاسو دا منظره ګورئ چې موږ څومره په جګه راختلي دا ځای د مرۍ او کلام سره هېڅ فرق نه لري د هغې نه یو په دوه چنده ښه دی هوا یې میخه ده موسم یې میخه ده سیلانیان هم ورته ډېر راځي نو تاسې هم کوشش وکړئ که سفر کوئ او چکر ته راځئ دلته راشئ نو زمونږ دغه خپرونه هم په همدغه ځای پای ته رسېږي تر بیا چې زه زلمی ظاهر ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسې نو زه پولی او بخونکي خدای سپارم ښې چارې ښه وخت الله تعالی